وایم آفرین په دې جرأت. رحمت الله اندړ عباس ستانکزي ته څه غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی. څه سپینې خبرې ورته وکړلې. دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ او که مو تر اوسه سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو د سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. رحمت الله اندړ لیکلي دي عباس ستانکزي صاحب وایي وطنداران باید له عفوې استفاده وکړي. له پخوانیو سیاستوالو یې غوښتي دي چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي. ستانکزي صاحب د دې ځوان نوم نوید و. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی و او د کرنې له پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ شوی و. 2 شپې وړاندې ستاسې جنګیالیو په هلمند ولایت کې د فیسبوک د پوسټونو له امله په وهلو شهید کړی او بیا یې د شهید جسد د هلمند سیند ته غورځولی و چې تیر سهار یې کورنۍ پیدا کړ. دا یوه پیښه نه ده. هره ورځ په لسګونو داسې پیښې کیږي خو ډېرې لږې تر خواله رسنیو راورسیږي. دا نورې رسنۍ خو سانسوري دي. هیڅوک دا جرأت نه لري چې ستاسې د ظلم او وحشت خبر خپور کړي. ستاسې له عفوې چې چا استفاده کړي هغوی د خدای پاک وبخي. د عفوې قبایلي په لاس کې وي خو چا ورسره ونه منلې او په بې رحمۍ یې شهیدان کړل او په خواله رسنیو یې موږ یوازې د شهادت عکسونه او د عفوې خطونه ولیدل. ستانکزي صاحب پلي راګرځوه د سپورو د خدای مل شي. هغه خو ولاړو. دا اوس چې د تورخم او بولدک په دروازه کې له وطنه د وتلو شیبې شمېري هغوی ته قناعت او ډاډ ورکړه. د پاسپورت د ریاست په دروازه کې هره ورځ په سلګونه افغانان ولاړ وي. هغوی ته ډاډ ورکړه. هغه مامورین چې تر اوسه له تاسې سره په اداره کې کار کوي د هغوی معاش ورکړه چې سبا او بله ورځ هغوی هم اړ دي چې د کار او روزګار لپاره بل هیواد ته ولاړ شي او خپل هیواد پرېږدي. خپلو جنګیالیو ته معاش او ډوډۍ پیدا کړه چې له پردو کورونو ودونو او خیراتونو راوګرځي. صاحبه په تشو نارو او بغارو څه نه کیږي. خلکو ته د ژوند د اوسېدلو ډاډ او اطمینان ورکول عمل غواړي چې په دې تېرو 4 میاشتو کې نه دی تر سترګو شوی. دا به کوم معقولیت وي چې هره ورځ په زرګونو افغانان له هیواده د وتلو شیبې شماري او ته په هغه نورو پسې نارې وهي چې بیرته راشئ او له عفوې استفاده وکړئ. ستاسې په سر لا هم د امریکایانو ډرون الوتکې تاویږي. نیمایي وزیران مو دا 4 میاشتې پټ مخ ناست دي. کورنۍ مو په نورو هیوادونو کې ګرو دي. امیر المؤمنین مولا هم پټ دی. سروزیر صاحب مو ایله بیله پرون خوله وازه کړه. ته خپله دا 2-3 میاشتې په دې خفه وې چې ولې په قطر کې جوړه شوې کابینه نه شوه تطبیق. هغه کابینه یادوم چې ته پکې د بهرنیو چارو وزیر وي او اوسنی وزیر پکې د حج ارشاد او اوقاف وزیر ټاکل شوی و. نو په دغسې مرموز حالات کې به ولې خلک هیواد نه پرېږدي او چا چې پرېښی دی هغوی به ولې بیرته راستنیږي. ګوره صاحبه لومړی تاسې خپلې کورنۍ افغانستان ته راولئ. خپلو وزیرانو ته مو ووایاست چې مخونه لوس کړي. له امریکایانو سره د خپل تور او خړ لیس خبره حل کړئ. د واک او قدرت پر سر مو خپل منځي خپګان او شخړې پای ته ورسوئ. له ملا پرته نور خلک هم د چوکۍ او منصبه حل وګڼئ. خپل مخالف او موافق وزغمئ. له وژلو وهلو بندي کولو تحقیرولو او له توهینولو یې لاس واخلئ. لنډه دا چې د خپل واک لپاره کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت پیدا کړئ. بیا به هیوادوال ډاډه شي نه به هیواد پرېږدي او چا چې پرېښی هغوی به ستاسې له وینا پرته په خپله راشي. له تاسو هم مننه کوم چې دغه ویډیو مو ولیدله. دا ټولې خبرې د رحمت الله اندړ وې چې عباس ستانکزي ته یې کړې وې. موږ هم دغه لیکنه یې په ویډیویي شکل تاسو ته دلته وړاندې کړه. که تاسو د رحمت الله اندړ د دغه خبرو په اړه کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ. موږ یې په نورو ویډیوګانو کې نشروو. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان.